د روژې ماتولو په صورت کې قضایي هم ضروری ده او کفاره هم ضروری ده. که چا د رمضان مبارک په میاشت کې داسې شی باندې روژه ماته کړله چې هغه به طور غذا استعمالیږي یا به طور دوا استعمالیږي، کوم شی نو چې مونږ به طور غذا استعمالوو د خوراک لپاره یا به طور دوایي په طور باندې استعمالیږي، هغه مونږ قصداً وخورو د رمضان مبارک په میاشت کې، په داسې صورت کې د روژې قضایي هم ضروری ده او د روژې کفاره هم ضروری ده. دا خبره ما مخکې هم بیان کړې وه چې د کفارې تعلق صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره ده، د نورو روژو سره د کفارې تعلق کله هم نشته. که یو سړی داسې وي چې هغه نه نفلي روژه ماته کي یا داسې وي چې هغه د رمضان مبارک قضایي روژه وي قضا ماته کي په بله میاشت کې وي د رمضان مبارک نه علاوه، نو بیا صرف د هغې روژې قضایي ده، کفاره یې نشته. نو د رمضان مبارک په میاشت کې که څوک قصداً خوراک وکړي یا څښاک وکړي، په داسې صورت کې د روژې قضایي هم ضروری ده او کفاره هم ضروری ده. دومه خبره، که کوم کس د رمضان مبارک په میاشت کې قصداً هم بستري وکړله، د خپلې کوروالۍ سره کوروالی وکړو، نو په داسې صورت کې هم د روژې قضایي او کفاره دواړه ضروری دي.